السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو په دې هیله چې تاسو پر روغ جوړ وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو ته د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن ورځ مې تاسو ته د باینانس په شان یو بل بهترین اپلیکیشن راوړی ده چې تاسو یو بهترین صرافي ته لکه څه ډول چې تاسو ته باینانس ښکاري همدغسې تاسو په هغه کې هم کار کولی شئ، په هغه کې ټریډ کولی شئ، کوډونه یو بل ته اکسچینج کولی شئ، کرنسي اخیستلی او خرڅولی شئ. لکه څه ډول دوستانو تاسو ته ښکاره معلومه ده موږ تاسې په باینانس کې ډېر وخت ټریډ کوو، هغې کې کوینونه اخلو خرڅوو یا هم په هغه کې اکسچینج کوو. خو دوستانو یو ستونزه یو مشکل چې دی په باینانس کې هغه دغه دی چې زیاتره موبایلونو کې باینانس کار نه کوي، دغه KYC نه بشپړېږي یا هم داسې ستونزه موږ ته پکې رامخته شي چې بعضې موبایلونو کې هم کار نه کوي، بعضې هېوادونو کې هم کار نه کوي. خو نن درته چې کوم صرافي در پېژنم هغه ډېره خوندوره ده، ډېره په زړه پورې، دغه کې دا هېڅ ډول مشکل نشته، تاسې په ډېره اسانۍ سره استعمالولی شئ. ځانګړتیاوې دغه دي دوستانو چې تاسې یو په کم پیس سره په هغې کې ټریډ کولی شئ، او بل دا چې دوستانو د هغې د یعنې د ټریډ کمیشن یې هم کم دی، او بل دا چې په ډېرو زیاتو هېوادونو په هر هېواد کې کار کوي. KYC دومره خورا اسانه KYC ده چې ډېر په اسانۍ سره KYC پاس کېږي، د باینانس په شان د مشکله KYC نه لري. یعنې که چېرته موږ فکر وکړو د باینانس KYC چې دا ډېره زیاته مشکله ده، هغې کې تاسو نه نوم، تخلص، هېواد، ادرسونه او پوسټل کوډ دا شیان غواړي. دې کې د پوسټل کوډ هېڅ شي ته ضرورت نشته. دوستانو هغه صرافي ته میکسي په نوم صرافي ده، ډېره په زړه پورې صرافي ده او تاسو پکې ډېر اسانۍ سره اکاونټ جوړولی شئ. په دغه ویډیو کې د اکاونټ جوړولو مکمل طریقه در ښایم چې موږ څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو. دوستانو ټول نه مخکې به تاسو راشئ ډسکرپشن کې لینک ده، کله چې تاسو په لینک باندې کلیک واخیسته نو که چېرته هغه لینک کار نه کوو زه تاسو ته ډسکرپشن کې د خپل واتساپ چینل لینک هم پرېږدم. په لینک چې کلیک وکړئ تاسو ته به اتومېټیک په واتساپ چینل کې هم دغه راخلاص شي، زما دغه صرافي به تاسو ته راخلاصه شي. دوستانو کله چې تاسو په لینک باندې کلیک واخیستئ تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاصه شي. دغه صفحه دوستانو د ټول اول تاسو کار څه کوئ، تاسو په ایمیل باندې هم جوړولی شئ، په نمبر باندې هم جوړولی شئ. همدارنګه دوستانو تاسو کولی شئ چې د خپل ګوګل اکاونټ یا خپل آی ډي له لارې هم ورته لاګین شئ یا ساین اپ شئ. نو دوستانو تاسې دلته که ایمیل لرئ په ایمیل جوړ کړئ، که ایمیل نه لرئ په نمبر اکاونټ جوړ کړئ. خو هڅه وکړئ دوستانو چې په ایمیل جوړ کړئ، په ایمیل اسانه ده. نو زه راځم زه په ایمیل جوړوم دوستانو. دلته به تاسو پکې خپل ایمیل ورته ولیکئ. نو دلته مې چې کله دوستانو رابشئ خپل ایمیل به ورته ولیکئ. کله مې چې ایمیل ولیکم نو راشئ په نیکسټ آپشن باندې ورته کلیک واخلئ. نو دا به لږ لوډینګ واخلي او تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاصه شي. دوستانو دلته تاسو ته زما خپل ریفرل کوډ هم ښکاري، ریفرل کوډ به تاسو ضرور ورکوئ ځکه چې هلته به تاسو نه په ټریډ کې کمیشن کم کټ کولی کېږي، ځکه تاسو په قانوني توګه اپلیکیشن ته دننه شوي یاست. دلته به تاسو یو پاسورډ ورته ورکوئ، پاسورډ باید تاسو ماکس پاسورډ ورکوئ، پکې تورې وي، عددونه وي او علامې هم باید پکې موجودې وي. لکه د مثال په ډول زه یو پاسورډ ورته ورکوم او ماکس پاسورډ باید تاسو جوړ کړئ. زه ورته ورکوم افغان، په افغان کې ګورئ د یو توری په غټو ولیکم، ورسره یو دوه علامې پکې لیکم، لکه د ډالر ساین آټ یا دوه عددونه داسې پاسورډ به تاسو ورته ولیکئ. ښه زه خو دا پاسورډ کینسل کوم، تاسو به د ځانه یو دغسې یو پاسورډ درته ورته یو پاسورډ ورته ورکئ. کله مو چې پاسورډ ورکړه دوستانو لاندې شي د خانه ټیک مارک او په نیکسټ ساین اپ باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو ساین اپ باندې کلیک واخیسته ستاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، رابشئ خپل جیمیل اپلیکیشن به راخلاص کړئ. نو زه خپل جیمیل اپلیکیشن ریفریش کوم، ګورئ دلته موږ ته هغه کوډ راغلی ده. دا کوډ به دغه ځای تاسو دوستانو تاسو کافي کړئ. کله مو چې کافي کړ بیرته به راشم دغه سایټ ته او دلته به ورته اتومېټیک پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړئ اتومېټیک به تاسو په کنفرم شي دا کوډ ورته. نو کوډ کنفرم کېږي، دا زموږ رجسټریشن چې دا کمپلیټ شو. دوستانو دلته به تاسو KYC درنه غواړي، خو دوستانو دغه ځای کې KYC تاسو مه بشپړوئ ځکه چې بعضې وخته کې مشکل راځي. که زه هم بشپړولی شئ، که څوک ورسره پوهېږي که نه پوهېږي تاسو ته اسانه طریقه درښیم. رابشئ ګوګل پلی سټور ته. کله چې تاسو پلی سټور ته راغلی د پورته سرچ ته به راشئ، سرچ کې به تاسو میکسي ورته ولیکئ، په ډېره اسانۍ سره ساده نوم یې د میکسي به تاسو ورته ولیکئ، سرچ به یې کړئ. د دوهم نمبر باندې اف چې کوم راځي دغه به تاسو انسټال کړئ دغه اپلیکیشن. نو کله چې دا انسټال کړئ راخلاص به یې کړئ خپل موبایل کې، اګري باندې به ورته کلیک واخلئ، کنټینیو به ورته کلیک واخلئ، د بیا تاسو کنټینیو کوئ، بیا به هم کنټینیو کوئ، سټارټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ او دې سره به دغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې راخلاص شي. ګورئ دا به تاسو ورته کراس کوئ او رابشئ د پورته پروفایل کوم ایکن ښکاري په دغه ورته کلیک واخلئ او دلته به راشئ په لاګین به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې لاګین باندې کلیک واخیستل دلته به تاسو خپل ایمیل ورکئ او پاسورډ به ورکئ. نو فکر کوم دلته سکرین ریکارډ تور راځي، خیر که تور راغی مشکل نشته، صرف ایمیل ورکئ، بیا نمبر د پاسورډ غواړي پاسورډ ورکئ او پاسورډ مو چې کله ورکړ بیا ستاسو ایمیل ته یو کوډ لیږي، کپچا درته راځي اول سر کې، د کپچا کې دغه کوم نښه دغه خالي ځای باندې ودروئ، د خواته یې راکش کړئ. نو دې سره به ستاسو کپچا ورته بشپړه شي. دوستانو دلته تاسو ایمیل ته یو کوډ لیږي، نو رابشئ خپل جیمیل اپلیکیشن به راخلاص کړئ، دې ته به تاسو ته یو لاګین کوډ راغلی وي، دا به تاسو ورته ریفریش کړئ. د کوم کوډ چې دلته راغلی دی دوستانو
دا به کلیک او د دغه ځای نه تاسو ته کوډ ورته را کافي کوي. دغسې کله مې چې کوډ کاپي کړ بېرته به راشئ همدغه اپلیکیشن ته نو دلته به کوډ ورته پیسټ کړئ. کله مې چې پیسټ کړئ اتوماتیک به سبمیټ کړي دغه. نو دوستانو دلته زموږ اکاونټ خلاص شو. لومړی کار چې تاسو کوئ په ویریفای باندې به ورته کلیک وخلئ او خپل اکاونټ به ویریفای کوئ. دوه KYC درته راځي، یو پرایمري KYC ده، بل دوستانو اډوانسډ KYC ده. په دغه اډوانس چې کوم ښکاري په دغه ورته کلیک وخلئ. دلته د کنټري هیواد درته راځي افغانستان، تاسو پکې انتخاب کړئ افغانستان نمبر. نو زه آی ډي کارت باندې جوړوم، که تاسو پاسپورټ لیسنس باندې جوړوئ هغه هم جوړولی شئ. په کمپیوټري تذکره جوړوم، آی ډي کارت اپشن به تاسو انتخاب کړئ او مخکې به لاړ شئ دوستانو. بیا تاسو ته داسې یو صفحه راخلاصېږي، ګورئ لږ منتظر کېږو د صفحه راخلاص شي. تاسو نه دلته ډاکومنټ فایل غواړي، تذکره به خپله راواخلئ او سلپای درنه غواړي. په نیکسټ به کلیک وخلئ. اوس به د خپلې کمپیوټري تذکرې څخه یو عکس ورته واخلئ. لومړی د مخ د تذکرې د مخ څخه عکس غواړي، تاسو به د تذکرې مخ څخه یو صفحه عکس ورته واخلئ. کله مو چې عکس واخیسته دلته به تاسو نه پوښتنه کوي چې د عکس صفحه ښکاري او که نه. تاسو به عکس یو خواته ریټیټ کړئ، داسې چپ خواته چې سم پکې به ښکاره شي. او که عکس د لیدو وړ وي په ډاکومنټ کلیک واخلئ. بیا د تذکرې شا څخه عکس درنه غواړي، نو د شا څخه هم صفحه عکس ورته واخلئ. نو زه عکس ورته اخلم دوستانو. دلته هم تاسو عکس ورته واخلئ، دا به هم ریټیټ کړئ او ډاکومنټ از ریډیبل په دغه اپشن کلیک ورته واخلئ. که چېرته عکس صفحه نه و بیا تاسو دوباره ریټوک اپشن باندې کلیک واخلئ، که صفحه عکس ورته واخلئ. ښه صفحه عکس دوستانو چې سیوري چې نه وي پرې راغلي. نو بیا تاسو نه سلپای غواړي، تاسو به دغه څخه دغه د کوم ټاکلی دایروي شکل چې ده دوستانو په دې مخ کې به ځای کې به تاسو خپل مخ راولئ او تاسو نه یو څه وخت لپاره سکین غواړي. ګورئ دوستانو تاسو به همدغه پوزیشن کې خپل مخ ورته ښکاره کړئ او دغه د زموږ ویریفیکیشن کمپلیټ شو. په دې سره دوستانو دغه د زموږ KYC چې ده بشپړه شوه. نو اتوماتیک په 2 دقیقو کې ستاسو KYC به بشپړېږي. انډر ریویو کې ده په 15 دقیقو کې به ستاسو KYC بېرته ډایرکټ پاس شي. خو که تاسو عکس صفحه ورته اخیستې مخ څخه صفحه تصویر ورته واخلئ. نو دلته به تاسو نه نیک نوم غواړي، یو نیک نام به تاسو ورته ورکئ. که تاسو هر ډول نوم ورته ورکوئ خپل دغلته، خو زه دغه ورکوم. سبمیټ کلیک وخلئ او ستاسو نوم به درته سره کنفرم شي. نو دوستانو په دې سره به ستاسو اکاونټ اتوماتیک جوړ شي. نو په دغه طریقه تاسو په دې کې اکاونټ جوړولی شئ. که ویډیو مو خوښه وي لایک کړئ، که تاسو سره کوم مشکل و پوښتنه و ستونزه وه کمنټ راته وکړئ. د دې اړوند به ستاسو سره کوم پوښتنې وي انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې بیا تاسو ته طریقې درښایم. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.